د افغانستان او پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ګرمو اوبو چینې شته چې اکثر ورته خلک ګرم چشمه وایي او پکې لامبل د رنځونو لپاره شفا بولي. دغه ډول ګرمې چینې د عراق د موسل ښار سره نږدې حمام العلیل سیمه کې هم شته چې پکې له لامبلو وړاندې خلک اول په ځانونو خټه پورې کوي. د دې سیمې په ځمکه کې د سلفر په نامه کیمیاوي عنصر زیات دی چې له وجې یې اوبه هم ګرمې دي. خلک د سلفر دا خټه په ځان پورې موږي او له 10 تر 15 منټو پورې ورباندې لګېدلې وي. بیا د دغې ګرمې چینې په اوبو ولامبي. د چینې اوبه مناسبې ګرمې دي، خو دا خټه ډیره ګرمه ده چې تودوخه یې تر 50 ډګري سنټیګریډ رسیږي. د افغانانو او پاکستانیانو په څیر عراقیان هم په دې باور دي چې په دې ګرمو چینو کې لامبل د یو شمېر رنځونو علاج دی. همدغه وجه ده چې دې ځای ته د حمام العلیل یعنی د ناروغانو لپاره د لامبلو ځای نوم ورکړل شوی او په همدې نوم دا ټوله سیمه مشهوره ده چې پکې یو شمېر حمامونه دي. دا اوبه قدرتي ګرمې دي چې پکې لامبل د جوړونو، پټو او سرمنې د یو شمېر ناروغیو لپاره ښه علاج دی. که څه هم په ګرمو چینو کې لامبل خلکو ته یو څه آرام ورکوي، خو د رنځونو د علاج په اړه یې ساینسي ثبوت نشته. د شام او عراق د نورو یو شمېر برخو په څیر حمام العلیل سیمه هم په 2014 کال کې د داعش تر ولقې لاندې راغله چې پکې یې ټول حمامونه وتړل. خو د داعش تر ولقې ختمېدو وروسته دا حمامونه بیا خلاص شوي او ګڼ خلک لامبلو ته ورځي.